کله چې یو پیغله جینۍ او هلک تازه واده وکړي نو د واده نه څه وخت پس د هغوی وجود ولې غټیږي، خصوصا د ښځې شاته حصه ډیره غټیږي او د هغې نور وجود هم ورسره غټیږي. د دې ټول تفصیل تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم چې د دې اصلي وجه څه ده. ویډیو را سره خامخا تر اخره وګورئ. قدرمنو دوستانو، کله چې یو هلک او جینۍ واده وکړي نو د واده په اول ورځو کې اکثره داسې مخې ته راځي چې ښځه او خاوند یعنی دغه هلک او جینۍ د خپل وجود ډیر زیات خیال نه ساتي، ځکه چې هغوی په دغه باره کې سنجیده نه وي او علم ورته نه وي. کله چې دوی د شپې خوراک وکړي نو د خوراک نه نیم ساعت یا یو ساعت وروسته دوی سمدس کوروالی هم کوي او په دې کې ورته هیڅ نقصان نه محسوسیږي. حالانکه دا ډیر لوی نقصان وجود ته ورکولی شي، ځکه چې کله انسان په مړه خېټه وي او بیا ورپسې کوروالی هم وکړي نو د دوی په وجود کې مختلفې حصې غټیږي چې د هغې کنټرول کېدل بیا ډیر ناممکن وي. ورسره اکثره نوي واده کړي هلک او جینۍ د واده په اول ورځو کې ډیر زیات بهر چکرونه وخی، مختلفو هوټلونو ته ځي او په هغې کې داسې خوراکونه کوي چې هغه ډیر زیات غوړ وي، په هغې کې کولیسټرول هم وي او په زیات مقدار سره غوړ خوراکونو سره د دوی په وجود کې دغه کولیسټرول زیاتیږي او وجود یې چربي پیدا کوي او نور هم غټیږي چې دا ډیر زیات نقصان ورکولی شي. او کله چې هلک او جینۍ په دې هر څه باندې پوهیږي نو بیا وخت تیر وي، بیا که دوی مختلف ورزشونه هم وکړي او اکسرسایز وکړي خو بیرته خپل هغه وجود نشي ترلاسه کولی. نو هر هغه هلک او جینۍ چې تازه واده کړی وي هغوی ته پکار دی چې د خپل صحت ډیر زیات خیال وساتي، ځکه که د واده په اولو 4 یا 5 کالو کې د خپل صحت صحیح خیال وساتي نو ټول عمر به بیا صحت روغ جوړ وي. امید لرم چې دا معلوماتي ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. زموږ چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ چې د پښتو پوسټ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسي. ډیره مننه.